په لړزه لړزه روان ومه پر لاره ما نوش کړې وه شراب د بېلتانه د هفتې ګټلې تا راڅخه پرې کړې د بنګړیو دوکانداره غټ دې مات دا بیت مو دې خوا یې زه وینو ته وږی تږی اخوا سنګر کې راته ورور په مړو یرو کې مه وهه لرګی بلا دې واخلم راویښه به کې بیا د جنګ بلا خدای نه کرده شکر صاحب ولې مو شعر شاعري ته مخ کړه علت یې څه غیږ دې ورو ورو خالي کېږي له اولاده د چا بدو سترګو واخیستې هېواده ویل مې نه چې مشکور هم مین دی بس دا خبره مې تر خولې زره ښه دي پر مشکور ورک سوي نه دي د کم اصل زوی بې وباسي له یاده زما غزل لا د کتاب حقداره نه ده زما لور لا د واده نه ده وړه ده په انتظار مړه ووته په انتظار مړه ووته ډېر ارمانونه مې له زړه ووته نه شتون دې وکړه داسې چیغه په ما نشتون دې وکړه داسې چیغه په ما چې د کوټې تر دیواله ووته او زما اولادونه ښوونځی بنا کړه کنې د کور څخه ړانده ووته او د بدبختۍ غشي و تیز را روان راتله تر پښتانه ووته ویل مې نه چې مشکور هم مین دی بس دا خبره مې تر خولې ووته د غزل او مزل ادبي خپرونې قدرمندو لیدونکو لوی کندهار ته راغلي او دلته مو درته شعر احمد مشکور صاحب پیدا کړی دی چا چې د پښتو ادب لپاره ډېرې هلې ځلې کړي دي او لا هم جاري دي شعرونه به ترې اورو ژوند به یې پښتو کوشش به کوو چې څو پوښتنې هم ترې وکړو مشکور صاحب په سلام و هرکلی کوم او زموږ په دې ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست ډېره مننه ټکور صاحب محترم سلامات اوسئ کور دې ودان چې له دومره لرې ځایه څخه راغلاست او زموږ زیارت او زموږ سره مو د خپرونې موقع جوړه کړل سلامات اوسئ ډېره مننه راځه ښاغلي مشکور صاحب د خپرونې لومړي سر کې به یو غزل واورو بیا وروسته پوښتنې ته راګرځو ښه خدایه سپک یې دا عذاب د بېلتانه خدایه سپک یې دا عذاب د بېلتانه زه نور نه لرمه تاب د بېلتانه په لړزه روان ومه پر لاره ما نوش کړې وه شراب د بېلتانه مننه په لړزه روان ومه پر لاره ما نوش کړې وه شراب د بېلتانه په خندا بې و خدای پاماني کړه په خندا بې و خدای پاماني کړه غږوي اشنا رباب د بېلتانه په خندا بې و خدای پاماني کړه غږوي اشنا رباب د بېلتانه ټینګ مې ونیسه په زړه پورې دلبرې بیا په جوش راځي دریاب د بېلتانه په غوږو کې ګوتې کښېږدمه مشکوره چې غږېږي څوک په باب د بېلتانه په غوږو کې ګوتې کښېږدمه مشکوره چې غږېږي څوک په باب د بېلتانه ډېر خوندور ښاغلي مشکور صاحب موږ مو له نوم او څېرې سره اشنا یو که چیرې لیدونکو ته هم خپل ځان معرفي کړي دا به ډېر ښه شي نو نوم مې شیر احمد دی او تخلص مې مشکور دی د همدغه کندهار د شپږمې ناحیې اوسېدونکی یم مشکور صاحب ولې مو شعر شاعري ته مخ کړئ علت یې څه د شعر او شاعرۍ د راپیلېدو کوم خاص لامل یا علت نه راته معلومېږي بس شوق و مینه او علاقه مو ورسره پیدا سوه ورو ورو دا دی چې شعر لیکل یې راباندې پیل څو کلونه به کېږي چې خپل هم په شعر لیکلو پیل کړی تقریبا د 1999 څخه مې شاعري راپیل کړی چې خپل هم په شعر لیکلو پیل کړی مینه خو له کوچنیوالي ډېر وخت کېږي چې د شاعرانو او لیکوالانو آثار مو لوستل تقریبا 15-16 کاله کېږي نه نو په دې 15-16 کاله کې به مو څومره شعرونه نظمونه غزلونه او دې ته ورته شیان لیکلي دي دا یې درته معلوم نه یم کار مې یوازې تر اوسه پورې په غزل باندې کړی دی نظم مې نه دی لیکلی او د نثر په برخه کې مې هم څه کار کړی دی ځینې لیکنې مې کړي دي د غزلو شمېر مې تقریبا تر 200 دغسې شاوخوا دی 200 یا به څه کم څه زیات دي نو
نو دا کلونه دومره ډېر دي او شعرونه ولې دومره کم دي غزلونه؟ او ته وایه صرف ما غزل ته کار کړی دی، نظم و نثر ته مې هم کار کړی دی، نثر ته یې لږ کار کړی. اصلا خبره داسې ده چې زه شعر کله چې یو شعر ولیکم بیا د بل شعر تر لیکلو پورې په دې مابینځ کې کله 2 میاشتې کله 3 میاشتې حتی 6 میاشتې وخت هم راغلی دی، یعنې لږ شعرونه لیکم، ډېر شعر نه لیکم. 200-250 سم کتاب جوړېدلی سي، نو څنګه د کتاب اراده لرئ یا نه لرئ؟ راتلونکي مو موخه څه ده؟ یو بیت مې دی وایي زما غزل لا د کتاب حقداره نه ده، زما غزل لا د کتاب حقداره نه ده، زما لور لا د واده نه ده وړه ده. مګر دغه ستا د دې شعرو څه معلومېږي دغه هر بیت چې دی دا خو باید چې اوس کتاب کې وخت راچاپ شوی نو دا شعرونه به کم وي، ځکه هغه د شاعرۍ د پیل شعرونه چې وګورو د هغو د دې نو بیا ډېر توپیر شته. ښه راځه ښاغلی مشکور صاحب غزلونه درنه اورو، بیا که وروسته کومه پوښتنه پاته ورته راپېڅو. غېږ دې ورو ورو خالي کېږي له اولاده، غېږ دې ورو ورو خالي کېږي له اولاده، د چا بدو سترګو واخیستې هېواده، غېږ دې ورو ورو خالي کېږي له اولاده، د چا بدو سترګو واخیستې هېواده، که دې تار کړې زموږ تر زړونو وځې، که دې تار کړې زموږ تر زړونو وځې، د جانان په زلفو کار مه لره باده، که دې تار کړې زموږ تر زړونو وځې، د جانان په زلفو کار مه لره باده، ستا د نه شتون ناامني پکښې اوسېږي، ستا د نه شتون ناامني پکښې اوسېږي، دنیاګۍ زما د زړه سوله برباده، او پر احساس مې دیوالو چکچکې وکړې، پر احساس مې دیوالو چکچکې وکړې، ما چې خپل غزل کوټې ته کړل ارشاده، زره ښه دي پر مشکور ورک سوي نه دي، د کم اصل ځای بې وباسي له یاده، زره ښه دي پر مشکور ورک سوي نه دي، د کم اصل ځای بې وباسي له یاده. بله غزل د ټکور صاحب وایي رخصت اخلي زما د وجود ساه خدای نه کرده، رخصت اخلي زما د وجود ساه خدای نه کرده، که تا یوازې پرېښوده ماشنا خدای نه کرده، چې ستا د باړخو سرې وړانګې زما پر سترګو راغلې، چې ستا د باړخو سرې وړانګې زما پر سترګو راغلې، ما کړې وه لږ پاته وه ګناه خدای نه کرده، په مړو یرو کې مه وهه لرګۍ بلا دې واخلم، راویښه به کې بیا د جنګ بلا خدای نه کرده، او یو چا ورته ویل چې لیونی مشکور دې مړ سو، یو چا ورته ویل چې لیونی مشکور دې مړ سو، دې چیغه کړه چې څه وایې رښتیا خدای نه کرده. په جهنم کې څومره اور پروت دی، په جهنم کې څومره اور پروت، په جهنم کې څومره اور پروت دی، ستا په انکار کې دومره زور پروت دی، دې خوا یې زه وینو ته وږی تږی، دې خوا یې زه وینو ته وږی تږی، یا خوا سنګر کې راته ورور، او یرغل نه ټول ملګري وتښتېدل، یرغل نه ټول ملګري وتښتېدل، د جنګ میدان کې را نسکور پروت دی. راځه مشکور صاحب درته ډیوګۍ که د تعلیم ذره ذره سوه، ډیوګۍ که د تعلیم ذره ذره سوه، بس دا ومنه چې لنګه توره شپه سوه، ډیوګۍ که د تعلیم ذره ذره سوه، بس دا ومنه چې لنګه توره شپه سوه، پر دیوال مې څو یاران انځوروله، پر دیوال مې څو یاران انځوروله، په خندا را باندې زما خپله کوټه سوه، پر دیوال مې څو یاران انځوروله، په خندا را باندې زما خپله کوټه سوه، ما یو ښکلي ته خپل څو بیته ډالۍ کړه، ما یو ښکلي ته خپل څو بیته ډالۍ کړه، دا کوچنۍ خبره ولاړه ډنډوره سوه،
ما یو ښکلي ته خپل څو بیته ډالۍ کړه دا کوچنۍ خبره ولاړه ډنډوره سوه په خطا کې د خوابدې یار زنګ راغلی په خطا کې د خوابدې یار زنګ راغلی پخلاینې ته مو بیا جوړه بانه سوه او په مکته کې ستا د نوم ذکر دی کړی د مشکور غزل په دې بیت ښایسته سوه بل غزل د ټکور صاحب وایي ځم بازار ته په ثواب پسې روان یم ځم بازار ته په ثواب پسې روان یم د وړې لور په کتاب پسې روان یم ځم بازار ته په ثواب پسې روان یم د وړې لور په کتاب پسې روان یم موسیقي اورم په دې چې روح تازه کړم موسیقي اورم په دې چې روح تازه کړم له عذابه په عذاب پسې روان یم موسیقي اورم په دې چې روح تازه کړم له عذابه په عذاب پسې روان یم په لټون د خفه یار یم راوتلی په لټون د خفه یار یم راوتلی لکه تږی په سراب پسې روان یم نن دې مړو زلفو ته بیا تحفه راوړمه ګلخانې ته په ګلاب پسې روان یم نن دې مړو زلفو ته بیا تحفه راوړمه ګلخانې ته په ګلاب پسې روان یم د هر ښکلي په مذهب نه یم مشکوره د خپل زړه په انتخاب پسې روان یم د خدای له دره دې مخ واوړه د خدای له دره دې مخ واوړه څنګه دې مخ له مانه واړوه مینه او دا زما له یاده وته څنګه دې ټپه ییزې دې شیانو ته مو کار کړی یا د دې شیانو سره علاقه نه لرم نه یې تر ډېره حده لولم او لیکلي خو مې بیخي نه دي او بله ټپه د وار مې د تورو زلفو تیر سو وار مې د تورو زلفو تیر سو که په خندا جانان را غواړم نه راځي ښاغلی مشکور صاحب یو وروستی غزل درنه اورو بیا به خپرونه تړو ځکه د خپل وخت هم په پوره کېدو ټکور صاحب نو وروستی غزل داسې ده زور دې وخېږه غباره غوټ دې مات کړم زور دې وخېږه غباره غوټ دې مات کړم راسورکه دې کړه لاره غوټ دې مات کړم زور دې وخېږه غباره غوټ دې مات کړم راسورکه دې کړه لاره غوټ دې مات کړم کرۍ شپه ویښوم ستا څړیکې په نڅاوې کرۍ شپه ویښوم ستا څړیکې په نڅاوې خوله راټوله که فرهاره غوټ دې مات کړم کرۍ شپه ویښوم ستا څړیکې په نڅاوې خوله راټوله که فرهاره غوټ دې مات کړم د هفتې ګټلې تا راڅخه پرې کړې د بنګړیو دوکانداره غوټ دې مات کړم د هفتې ګټلې تا راڅخه پرې کړې د بنګړیو دوکانداره غوټ دې مات کړم تنهایي غربت او ورځ د لوی اختر ده تنهایي غربت او ورځ د لوی اختر ده دوژخي غوندې ګزاره غوټ دې مات کړم یم ولاړ درته اشنایه پر سکروټو مشکور مرم له انتظاره غوټ دې مات کړم یم څنګه ارمان دې د یوې خبرې راځي څنګه ارمان دې د یوې خبرې راځي څه زمانه وه ته به څومره ډېره وغږېږې نو ښاغلی مشکور صاحب ډېره مننه کور آباد چې موږ ته مو وخت راکړ ډېره سلامت اوسې کور دې ودان ټکور صاحب چې د هغه لیرې هلمند ولایت څخه چې ځان راستړی کړي راغللې او زموږ سره د بانډار او مجلس وکړئ ستا او ستا د لیدونکو د ټولو کور ودان سلامت کور آباد د غزل او مزل ادبي خپرونې قدرمندو لیدونکو دا وه له شیر احمد مشکور صاحب سره یو کوچنی شان چې بانډار ته بیا چې موږ تر یو بل شاعر ځو نو پر همدې ځای اجازه راکړئ د لوی الله په امان